بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. محترمو، د یو انسان په ژوند کې دوه حالته پر ده باندې راتلونکي وي، یو غم بل شادي. که چیرې پر دې باس باندې ونه غږېږو، پر ټولنیز یا د خپلو پښتنو پر دود و دستور باندې وغږېږو، زموږ پښتانه د نړۍ د قومونو په کتار کې ځینې مثبت او ځینې منفي اړخونه موږ خپل دود و دستور ته سره شریک کړي دي. زموږ غم و شادي که وګورو، هغه موږ داسې کړې ده چې یو قسم د تضاد یا د تفریقي حالت ته رسولې ده. هغه داسې دي کله چې زموږ شادي وي، که موږ څونه وس ونه لرو، توان ونه لرو، خو د تربور د وجې څخه، د خپلې ټولنې د وجې څخه کوشش کوو ځان پوروړی کوو، خو خپل واده یا کومه شادي چې ده هغه په داسې مراسمو باندې کوو چې هغه زموږ تر سویر ډېره اوچته یا ډېره لوړه وي. که فرضاً غم وي، غم خو غم دی، یو انسان ته د لاسه ورکوي، مور پلار زوی ورور دا د لاسه ورکوي، خو بیا هم ته کوشش کوي، پوه شولې، زموږ پښتانه کوشش کوي چې هغه په داسې شاندارو مراسمو باندې د هغه د غم کوم دغه حالت چې دی هغه داسې وړاندې کړو. خصوصا په دا ځینو، زه چون ډېر نه یم څرخېدلی، زموږ د پښتنو په ټولنه کې هره پښتانه قبیله یا هره پښتانه علاقه ځان ته بېل رسم و رواج لري. خصوصا د غم په حالت کې، د غم په حالت کې موږ کله چې یو خدای نخسته یو د کورنۍ څوک مړ سي، هغه ځینې داسې دود و دستور دي چې هغه په غم په حالت کې پوه شولې خپل خپلوان راځي، د غم پر کور د کوم غمجن کور باندې چې دی پر هغه باندې 3 ورځې 4 ورځې تر هفته پورې ناست وي، ټول مصارف ټول کیسې معاملې دا به ټول څوک کوي، هغه غمجنه کورنۍ به کوي. خو دغه زموږ پښتانه چې څومره موږ د 15,000 کلن تاریخ یا د ډېر لوی تاریخ خبره کوو، خو ځینې زموږ رسم و رواجونه زما خپل په شخصي نظر باندې خدای دې وکړي چې دا خبره پوه شولې پر ځینو باندې بده پرېنوځي، هغه ډېر غلط رسم و رواج موږ کوو. هغه دا دی کله چې په یو فامیل کې څوک یا په یو فامیلي کې څوک مړ سي، نو بیا د دې د غم په ورځ باندې چې کوم د هدیرې مراسم وي، بیا ځینې اسخات مراسم په ځینو ټولنو کې یا په ځینو علاقو کې دغه رواج لري چې بیا به اسخات ویشي، غریبانو ته به پیسې ورکړي، بیا به 3 ورځې د دوی فاتحه وي، د فاتحې څخه وروسته خیرات به کوي. خو نن زه که خپل پښتنو دغه د غم د شادۍ دغه د نورو قومونو سره پرتله کړم، ډېر فرق لري. نن موږ په سملي کې زموږ ازبک ورونه دي چې هغه اصلا د شمالي ولایتونو د بلخ مزار شریف چې ورته وایي او د جوزجان و سرپل او سمنګان د ولایتونو دي، دلته په د بلوچستان ایالت د کوټ سره نږدې سملي علاقه ورته وایي، دلته میشت دي. نو نن زه په هغو کې زما یو دوست و کاکا رشید مرحوم نومېدی، هغه وفات شوی، زه د هغه جنازې ته ولاړم. په هغو کې ما ډېر عجایب شیان ولیدله. یو دا شی و چې د دوی په غم کې چې کله موږ ورغلو، د مړي میت چې راوچتوی، د زنانه کالي مې ولیدل، نوي ټوکران و. دا ټوکران یې یو ځینې پر هغه د پر تابوت هوار کړل او ځینې بیا په بوجۍ کې وپیچله، رالو هدیرې ته، د لمونځ جنازه وسوله، د هغه څه بعد کې دعاوې وسولې، د کوچنیانو پر غاړه باندې پوه شولې دا ټوکران و. بیا ما یو بل دوست مې و، هم ازبک دی، حاجي خان محمد نومېدی، هغه ته مې وویل چې حاجي خان محمد دا ټوکران د څه شي دپاره دي، نوي ټوکران دي، مقصد نوي کپړې دي. ده بیا په جواب کې راته وویل چې دا ټوکران چې دي دا کوم د مړي رشته دارانې ښځې چې راځي، دا هره یوه خپل د طرفه څخه نوي ټوکر پوه شولې د مړي ته ورکوي، بیا دا مړي سره یې راوړي په جنازه کې، بیا د جنازې کې دغه پخوا غریبانو ته یې ورکول کېدله، اوس خلک چون دا د ځان دپاره هار ګڼي یا یې شرم ګڼي، نه یې غواړي، مقصد په شرمېږي، نو اوس یې بیا وړي کوم ځای چې مدرسې وي یا مساجد وي یا حافظان وي، هغه حافظان چې مقصد
میلمانه دلته اوسېږي یا مسافر وي هغو مسافرو ته یې ورکوي چې خپلې کورنۍ ته یې ورکړي دا یو او دویمه خبره بله دا وه چې موږ کله جنازه وسوله مړی دفن سو د هغه څه بعد کې وویل ځو مسجد موږ ول خیر ول هلته دعا کوو بیا د دعا څه وروسته موږ خو نابلده ورالو مسجد ته په مسجد کې کښېنستلو لا راغلي نه وي په مسجد کښېنستلي نه وي چې د مسجد مخ ته زنانه وي دي کوچني ماشومان دي بوډاګان دي ځوانان دي د هر یوه په لاس کې پوه سولې دغه یو غاب یو کاسه یو شی پوه سولې په لاسو کې نیولی وي هغه و چې موږ مسجد ته ولاړلو په مسجد کې د فاتحې وزر ادا سو یو سورت د قرآن کریم سورت وویل سو د هغه څخه بعد کې سترخوان هوار سو سترخوان د هوارېدو څخه د هر کورنۍ چې دا کم د دوی په مسجد کې چې څومره خلک وي هغه که د دې مړي رشته دار وي یا نه وي هغه که د دې مړي سره پیژندګلوي لري یا نه لري د دې هر کور که کونډه ده که یتیم دی که بېوزله دی که سرمایه‌داره دی خپل د توان مطابق د خپل توان مطابق دی غرمه دی کوي او ماښام دی کوي پوه سولې دا راوړي و دې خلکو ته ډوډۍ ورکوي درې ورځې پوه سولې نه د دا مړي د کور څوک ډوډۍ خوري نه د دې مړي پوه سولې په کور کې نه چای څه دي چای چې مقصد یو څوک راځي هغه ته چای وښودل کېږي یا هغه سیستم نشته دغه درې ورځې دا کم د دوی همسایګان چې دي یا پړوسیان چې ورته وایي دا شاوخوا کم خلک چې دي هغه کار څوک وي هغه دا مکلفیت لري یا دا ذمهواري لري چې دی به خپل په کور کې د سهار چای ایښی وي خپل د توان مطابق هغه چای پخوي د دې کور ته بیا راوړي او د نارینهو دپاره ځای چې دی هغه مسجد دی د هر کلي د هر علاقې خپل مسجد هغه دې مسجد کې به درې ورځې سهار غرمه ماښام دا درې وخته ډوډۍ چای د سهار او ماښام ډوډۍ او د سهار چای د ډوډۍ سره دا به راوړل کېږي پوه سولې دا خلک به ورکوي مړي که د مړي رشته داران راتله که زنانه وي ښځینه وي یا نارینه وي هغه به راځي ښځینه وي په کور کې ناست وي او نارینه به راځي مسجد ته بیا چې کله درې ورځې دغه مراسم دغه همسایګان ورسره تیر کړي د هغه څخه بعد کې په درېیمه ورځ څخه وروسته بیا دوی خیرات کوي خیرات په دې مړي پسې کوي چې هغه پوخ خیرات کوي هغه مقصد بیا دا ټول کلیوال یا کوم خپل په علاقې کې اعلانونه کوي هغه خلک راځي پوه سولې د دوی سره دغه د خیرات ډوډۍ خوري نو ما د ځینو خلکو سره خبرې مو وکړلې دا د تاسې اورئ یا مو واورېدلې نو زما د خپلو پښتنو بیا خصوصا هغه ټولنې چې د دې شي وس نه لري هغه مړي نو زما د دوی څخه دا هیله او غوښتنه ده چې راسي د خپل په ټولنه کې دغه د تربورګلوۍ او دغه د ضدیت د مړي مراسم کوي دي که د شادۍ مراسم د دا نور خلکو څخه زده کړو اوس ته ورته ګوره نه پر دې مړي پر کور باندې پوه سولې مالي نقصانات ورته واوښتله کم دا درې ورځې چې دا کلیوال ورسره کوي او په واده کې هم ځان ته بیل دغه قانون لري او نه دا غم هم پر دوی باندې سپک سو اوس نږدې زموږ په کلي کې ډېر غریب سړی بیچاره مړ ولو مګر کله چې موږ فاتحې ته ورځو یې سان پر د مړي والا پر سړي باندې اچوو بیا مو اخرني کې چې دا د فاتحې ورځ وي دې ته مو هم سترګې نیولې چې اوس دا مړي والا موږ ته ست کوي که نه کوي چې موږ ته په اخرني کې ډوډۍ راکوي یا نه راکوي یعنې دا زموږ ډېر غلط دغه دی دو دستور دی زه پر دنیا اړخ باندې نه غږېږم چون زه ملا نه یم عالم دین نه یم چې زه پر دې وغږېږم صرف یوازې د خپل پر دود دستور باندې غږېږم چې زموږ دود دستور د نور خلکو یا د نور قومونو سره څونه فرق لري نو زه دغه د دوی دود دستور د ستاینې وړ بولم چې کوم دغه د ازبکانو او دا یو قسم د اتفاق اتحاد یو علامه هم ده زموږ د مړي کوم وسولې زیات خلک یې دا کوشش کوي چې یعنې ماته ست ولې نه کېږي ولې ما نه خبروي یعنې په مړي کې په غم کې ست زموږ خلکو یعنې ډېر د شرم وړ خبره ده که ډېر شرم نه وای پوه سولې دغه هم نه کول باید ماته په مړي کې هم ست څه وای نو بیا مې هم د ټولو پښتنو او د ټولو خلکو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې راسئ پوه سولې دا خپل دود و دستور
ته د سره پاملرنه وکړو یا د سره نظر ور واچو او هغه کوم بې معنا رسم و رواجونه چې دي هغه کوم د ضدیت یا د اسراف کوم رسم و رواج دی هغه ته باید د پای ټکی کېږدو.